دا یو بهترین عبادت دی. زموږ د ډیرو خلکو دعا نه د عادت بس ما وبخښي زما مور پلار طرف روان سي. نه یوازې ور کښېنئ په داسې ځای کې کښېنئ چې څوک نه وي. که څوک هم یې بس داسې تصور د دې کوه چې زما لاسونه پورته سول د رب العالمین و دربار ته. نو بهترینه د دعا طریقه دا ده چې اول ورسره حمد ووایي الحمد لله رب العالمین، بیا درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایي. زموږ علماو اسانه کلمات دا ښولي والصلاة والسلام علی رسول الله. د دې وروسته نو بیا خپله دعا شروع کړه. اوله وار حمد الله تبارک وتعالی ووایه، بیا درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ووایه، بیا خپله دعا شروع کړه. د دعا په اخیر کې زموږ علما دا وایي که چیرې په اخیر کې بیا د الله حمد وویل سي او درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل سي، دا دعا چې د دوو درودو په مابینځ کې ده د الله د ثناو په مابینځ کې دا دعا الله رب العزت نه ردوي. الله جل جلاله دا دعا قبلي. نو یوازې او تنها دا داسې نه دی، دا نفلو یم ډېر ثواب دی. ځکه په حدیث شریف کې راځي مخ العباده، مغز د عبادت، د عبادت مغز هغه دعا ده. ځکه زموږ او ستاسې هېڅ یو لمونځ داسې لمونځ نشته چې په هغه لمانځه کې الله رب العزت موږ ته دا ځای نه ایښولی چې تاسې داسې دعا وکړي. الحمد لله رب العالمین دا ټوله دعا ده. اللهم ربنا ټوله دعا ده. اللهم اینا دعا ده. داسې نورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنونې دعاوې دي. الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله جل جلاله دې بار موږ ته د دعا د کولو موقع برابر کړي. الله رب العزت موږ دغه عظیم عبادت ته متوجه کړي.